الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہیں، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ رستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دو یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ما محترمو څنګه تاسو ته پته ده چې د حکومت د طرف نه نوټس جاری شوی چې 50 مسجدونه دا دې وران کړلی شي۔ ما خو تاسو ته وویلی چې هر ډبو ګزار راځي او د مسلمان په سر باندې راغورځېږي، هر ډبو گزار په مسلمان باندې دی۔ د دې وجہ څه ده؟ و میرا زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ زما محترمو من خپل مقصد پریښی دی، دې وجې نه زما مسجد ورانیږي، زما مدرسه ورانیږي، زما عالم شهید کیږي، زما ګیر او پټکې بدنامیږي۔ وجہ څه ده؟ وجہ زما محترم همدا ده چې موږ او تاسو خپل د زندګۍ مقصد ونه پیژند۔ نن هر یو راځي په پاکستان کې چرته ګرجه چا ورانه نه کړه، زما محترمو په پاکستان کې هندوان پاتې کیږي، شیعگان پاتې کیږي، قادیانین پاتې کیږي، د شیعگانو عبادت خانې چا ورانې نه کړي، د قادیانینو عبادت خانې چا ورانې نه کړي، د عیسیانو عبادت خانې چا ورانې نه کړي، خو چې ګوري د مسلمان عبادت خانه ورانیږي، مدرسه ورانیږي، عالم شهید کیږي۔ اما محترمو راپاسئ او د خپلو مسجدونو مخې ته احتجاج وکئ او تر هغه پورې आवाज اوچت کړي چې تر څو پورې دغه مسجد چې کوم په اسلام آباد کې د مري په روډ باندې چې کوم مدینی مسجد په نوم باندې یادېږي او دا کوم مسجد دی د شپې په تیاره تیاره کې دی شهید کړی دی، وران کړی دی، دغه مسجد چې کوم دی دوباره تعمیر کړي او کني تعمیر کړي، موږ او تاسو ټول مسلمانان متفقه او زما محترمو په جمع باندې د خپلو مساجدو مخې ته आवाज اوچت کو چې زما محترمو دغه دجالیان، دغه د یهودو ایجنټان چې هغې ته پته ولګي چې مسلمانان د الله په دین باندې، په جومات او مدرسه باندې، ګیرې پټکي باندې، په عالم باندې خپل ځانونه قرباني۔ که نن موږ او تاسو خاموشه پاتې شو، دا یاد ساتئ چې والله العظیم چې د پاکستان په ځمکه باندې د یو مسجد پرې نه دي۔ ما محترمو دا زه د دې خلکو ایمانونو ته حیران یم چې دا خلک ټول عمر د غیرو په اشارو باندې چلیدلی دي، دا ټول عمر منګ او تاسو خیر دی خیر دی، مذمت او مذمت، مذمت او مذمت، خیر دی او خیر، خیر خیر کې تاسو وکتل کم ځای ته خبره راورسېد۔ اما محترمو دا زمونږ او ستاسو د مسلمانانو غفلت دی، نور د دې غفلت د خوب نه را بیدار شئ چې راپاسئ او د خپلو مساجدو مخې ته احتجاج وکئ او د خپلو مساجدو مخې ته یو ویډیو چې کوم دی جوړه کړئ او आवाज اوچت کړئ، تر هغه پورې आवाज ولګوئ چې تر څو پورې دغه مسجد دوباره تعمیر شوی نه، نو ان شاء الله العزیز د چا د قصد به موږ نورې مدرسې جوړو، نور مساجد به هم جوړو۔ ښایسته خبره ده، بعضې وایي مدرسې ډېرې شوي، چا دا ونه ویلې سکولونه ډېر شو، یونیورسټیانې ډېرې شوي، کالجونه ډېر شو، تا ته جومات زور درکړی، تا له مدرسې زور درکړی، تا له عالمانو زور درکړی چې عالمان ډېرېږي، مرې چوي برداشت کولی نه شي، مدرسې ډېرېږي مرې چوي برداشت کولی نه شي، نورې مدرسې سله جوړوئ، عمل پکار دی، دا عمل دی که نه؟ خلک خپل بچي مدرسو ته راولي، عالمان جوړېږي، نور ته عمل څه ته وی؟ اما محترمو
دا ټول منفي سوچونه دي. موږ به د دې منفي سوچ خلاف چې کوم دی ان شاء الله العزیز قدم اوچتو او د الله د دین د پرچار د پاره به ان شاء الله موږ خپل ژوندۍ او بیا د بچو ژوندۍ ځانونه به وقف کوو، مالونه به ان شاء الله العزیز د الله په دین باندې قربانو.